بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو در مخه د افغانستان غیرتمن، عزتمن، دین دوسته، خدای دوسته، مجاهد پروره او هر وخت د خپل خاوري ساتونکي ولس ته، ځوانانو ته، زما مشرانو ته او کشرانو ته، زما خوندمندو ته خپل سلامونه د افغانستان په داخل او خارج کې چې دا غړي ما د ټلیفون پر پرده باندې ویني، خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې در دا دمه ټوله د صحت په جامو کې واوسېږي او د ښه صحت خاوندان واوسېږي. ډېر په معذرت سره چې زموږ ستاسې وعده پرون شپه چې د پنجشنبې ورځ د جمعې شپه وه، بیا هم دلته انټرنیټ ډېر ضعیف و، کابل کې برقونه هم هلته تاسو به خبر یاست چې دغه کې بغلان کې یو پایه قطع سوې وه. هغه پایه د برق دلته د برقوم ډېر مشکل و، نو هغه ایله نن وصل سوې ده، لا هم برقونه دی سره په جټکه دي. دا اوس انټرنیټ داسې هم په ضعیف حالت کې وصل سو. نو زه حاضر یم د خپلو دوستانو پوښتنو ته چې دوی پوښتنې وکړي او انشاءالله زه به ورته جوابونه ووایم. حاجي صاحب محترم، موږ خو نه هغه ژورنالستان یو او نه په هغه ساویه باندې زمونږ تاسو سره انټرویو کیږي. موږ ولس یو، تاسو زمونږ وکیل یاست. موږ به تاسو سره تشریفاتي خبرې نه کوو، موږ تاسو سره پاکې صفا سپینې خبرې کوو. حق ته به حق وایو او باطل ته به باطل وایو. څوک چې زمونږ د ګران افغانستان دپاره خدمت کوي، زمونږ د سر تاج او د ټولو ځوانانو د سترګو تور او موږ ملاتړ کوو. او څوک چې زمونږ د ګران افغانستان د امنیت، د ګران افغانستان د قوت او د نظام او د ولسمشر زمونږ د مشرانو توهین کوي، موږ د هغو سره مخالف یو، مخالف به وو او مخالف به ورسره اوسېږو. نو وکیل صاحب، د هر څه نه تر مخې زه د فراه کومه پیښه چې شوې ده د دې تسلیت تاسې او ټول ولس ته وایم. الله رب العزت دې ټولو شهیدانو ته فردوس اعلی جنت نصیب وګرځوي او خدای دې ګران افغانستان کې امن راولي چې هیڅ افغانه مور بیا بوره نشي. او د هلمند کې چې زمونږ تاسې افغانانو خویندو او ورونو کوم خیمې والي او پرلت په نامه باندې موږ د هغه ملاتړ کوو. انشاءالله چې هر قسم ملاتړ زمونږ په وس کې موږ ملاتړ کوو. الله رب العزت د ګران افغانستان کې سوله راولي. وکیل صاحب محترم، زمونږ پوښتنه دا ده، موږ په نظام کې، وکیل صاحب محترم، موږ په نظام کې د محبوب ولسمشر اشرف غني ملاتړ یو، د هغه د خارجي سیاست، د هغه د داخلي کړنو، د هغه د اقتصادي پروګرامونو دلته په موږ باندې ډېرې نیوکې کیږي. نو موږ ویسې تا نه نن پوښتنه وکړو چې ستا نظر څه ده؟ موږ ځوانان په حقه یو که موږ ځوانان په غلطه روان یو؟ ولسمشر زموږ تاسو ټولو مشر ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د مشرانو عزت نه کوي او په کشرانو شفقت نه کوي هغه زمانه نه ده. موږ ولسمشر ته ډېر احترام لرو، په کمزوري بدن په سپینه ګیره باندې 14 ساعته 15 ساعته 18 ساعته د ولس ته خدمت کوي، کله شرق غرب شمال جنوب ته 10 ساعته 15 ساعته سفرونه کوي. زمونږ د افغانستان د ولس لپاره یو بل ته خپل پروګرامونه برنامې وړاندې کوي، یعنی موږ ته خیر راغونډوي، موږ ته د قدر وړ ده. آیا زمونږ دا دریځ تاسو په نظر سم ده او که غلط ده؟ بیا هم د دوم ځل دپاره بسم الله الرحمن الرحیم وایم او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه به دا ستاسو د ځوانانو په نمایندګي ستا پوښتنې ته دا یو جواب وایم. تر کومه وخته پورې چې زما په یاد کېږي په دې کې ډېرې پوښتنې او سوالونه حل کېدای شي. خدای دې وبخښي، اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د خلکو نه و خوښ، هغه بد سړی و، ډېر مشکلاتونه یې درلودل. په هغه پسې د جمهوریت لومړی مؤسس شهید سردار محمد داود خان هم د خلکو نه و خوښ، په ډېره بې رحمي دی د خپل فامیل سره په شهادت ورسېدی، هغه هم د خلکو نه و خوښ. او په هغه پسې وروسته نور محمد ترکی هم د ډېرو خلکو نه و خوښ چې دا غیر مذهبي سړی دی او کمونیستي عقیده او ایډیالوژي لري. په هغه پسې حفیظ الله امین هم د خلکو نه و خوښ چې هغه هم کمونیستي عقیده درلودله. په هغه پسې ډاکټر نجیب هم د خلکو نه و خوښ چې هغه هم خلکو کمونیست والی. په هغه پسې حکمتیار صاحب هم د خلکو نه و خوښ چې هغه هم یو پښتون
مسلمان مجاهد دی، عظیم جهادي تنظیم رهبر او مشر او پاغه پسې کرزی صاحب هم د خلکو نو خوش، پاغه پسې ملا محمد عمر اخوند هم د خلکو نو خوش، او اوس ډاکټر صاحب اشرف غنی هم د خلکو نه دی خوش. دلته یو سوال پیدا کیږي، آیا په نور قومو کې هم مشکلاتونه شته که نشته؟ من حیث د یو افغان د یو مسلمان به زه دا خبره وکړم، که مشکلاتونه ټول په دا یو قوم کې دي، خو داسې هرګز زه دا نه منم، او که نور قومونه هیڅ بد نه لري او زموږ قوم هیڅ ښه نه لري، دلته سوال پیدا کیږي. بالکل ته فکر وکړه که د ظاهرشاه سره شروع دا 12م رئیس جمهور دی، په دې ټول کې خو به یو د خلکو خوښ وای، البته په جهادي رهبرانو کې به یو څوک د خلکو خوښ وای. دلته سوال پیدا دی، ځوانان دي دې ټکي ته په غور متوجه اوسي چې ولې د افغانستان په داخل او خارج کې دا قوم دومره دشمنان لري. نو دا به زه دا جواب بیا په یو درو پوښتنو کې حل کړم. نو هغه څوک چې انګریزانو ته شکست ورکړي 2 واره، هغه څوک چې روسانو ته شکست ورکړي او اوس یې جهاني تروریزم ته شکست ورکړي. نو دلته په ټولګه کې زه باید وایم چې موږ قومي چې موږ تعصب نه دی کړی او موږ د هیڅ حق نه دی خوړلی او موږ هیڅوک د خپل کور او دیار سره نه دی په هجرت مجبور کړی، اما زموږ قوم دی چې په هر ځای کې لږکۍ واقع شوی دی، هر قوم ور باندې ظلم کړی دی، هجرت یې مجبور کړی دی، هغوی سره ظلم او زیاتی کړی دی، او د نور قومو هر بد په ښو ستایل کیږي، زموږ هر ښه په بدو ستایل کیږي. دې ته د ځوان نسل متوجه شي. او بله یوه خبره زه په ټولګه کې وایم چې یار خو ټول انسانان د آدم علیه السلام اولاد دی، په دې کې فرق نشته، فرق چې شته تنها د اسلام او د غیر مسلم په مابین کې دی. بیا چې موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو، بیا په افغانستان کې که تاجک قوم دی، که ازبک قوم دی، که هزاره قوم دی، که بلوچ قوم دی، که پشهیی دی، که نورستاني دی، که ایماق دی، که قزلباش دی، که پښتون قوم دی، که نور قومونه دی، که عرب و ګجر و سادات، دا ټول سره ورونه دي، هیڅ فرق نه لري، هر وخت د هر دشمن په مقابل کې درېدل دي. اوس به راسو دې ته که چیرې د افغانستان هر ولسمشر او هر پاچا، هر ښاغلی د ایران دوستو، د پاکستان دوستو، د روسیې دوستو توصیف و صفت یې کاوه، د چین دوستو، نو ته په دې پوه شه چې هغه د افغانستان د خلکو دوست نه دی، هغه نو د نورو په خدمت او چوپړ کې دی. او که احیانا زموږ مشر د ایران دشمن و، دا تصمیم یې درلودی چې د ایران څخه خپلې خدای ورکړي بې قیمته نعمت چې اوبه دي، خپلې اوبه مهار کړي او خپلې مځکې خړوبې کړي او خپل بدبخت افغانانو ته ډوډۍ پیدا کړي، د کار زمینه برابره کړي او خپلې اوبه د پاکستان څخه مهار کړي، او د ډیورنډ لاین چې زما د قوم پر جګر باندې یو د تورې زخم دی، تر هغه وخته به جوړ نشي چې دا د بدن پرې سوی پرهر ونه ګڼل شي، او د دې سره په څنګ کې د روس په څنګ کې د یو مستقل دولت په شکل ژوند کول وغواړي، نو هغه به خود بد سړی به دي. بیا هم دای چې د ډیورنډ پر سر به معامله نه کوي، د ایران او د پاکستان سره به د اټک د اوبو یا د کونړ د اوبو یا د هلمند د اوبو او یا د روسانو سره د امو پر اوبو معامله نه کوي، او دغسې به د افغانستان د استقلال دپاره خواري کاږي او په افغانستان کې به یو نظام، یو تاداب راولي، نو دا به طبعا د خلکو نه خوښېږي. اوس په راسو دې ځای ته هېڅ کله هم داسې نه ده پیښه شوې چې بشریت، دا د بشریت اصول دي چې ټول خلک د پر یوه لار باندې ولاړ سي یا د په یو شخص پسې اقتدا وکړي. دا اختلاف دا د انسان په فطرت کې یو اصل دی، دا به منو. حتی د خدای پاک معظم پیغمبر باندې هم خلک په یو اتفاق نه دي سوي. خلفای راشدینو تاریخ تاسې ویني، پر خلافت باندې، پر مذاهبو باندې ټول امر عداوتونو و جنجالونو و رقابتونو سوي دي، اما یو رقابت هغه رقابت چې د نورو د ګټو دپاره د پردو د خدمت، یو هغه رقابت چې سالم رقابت چې هغه اباتی په دې کې فرق دی. اوس نو یو تعداد دوستان چې نیوکې لري، زه د هر چا نظر ته پر خپل ځای باندې احترام لرم، هیڅ چا پسې بد نه وایم. البته انسان دی، هر انسان به یو کمی و کاستی لري، زه فقط دومره وایم زما خپل ژوند، زما فطرت، زما خانداني فامیل او زما سیاسي مکتب. ګوره د انسان په ژوند کې 2 اصله دي
یو دغه فامیلی تربیه ده، د مور د پلار د استاد، او یو دغه سیاسي تربیه ده چې سړی د سیاست میدان ته راسي. البته اتمن په یو ګروپ سره تړلی. زما سیاسي مکتب او زما فامیلی مکتب په څو شان باندې اجازه نه راکوي. قطعا دا اجازه نه راکوي چې د ډیورنډ موضوع ته یو څوک خوله هم وړي او زه هغه تایید کړم، ولو که زما د سر په قیمت هم تمامیږي. او هیڅ وخت په دا اجازه ورنکړو چې د افغانستان ملي مصطلحاتو ته څوک په کږو سترګو وګوري. هیڅ وخت په دا اجازه نو بیا خو ګیلاني ښه په بې حیایۍ او په بدو سترګو سره ګیلاني تایید کړل او ویل چې ستاسو که خوښه وي که نه وي دا رسمي کرښه ده او ډیورنډ په رسمیت پیژندل شوی ده. اسلام آباد کې ډېر بدې خبرې وکړلې، یعنی باید دا محکمه شي، محکمې ته راکش شي او هیچا ورباندې غږ پورته نه کړ. نه که چیرې ستاسو په یاد دي، البته تاسو به مطبوعات نور ډېر نه تعقیب کړي، ما په هغه ورځ په طلوع تلویزیون کې مصاحبه درلوده. ما اگر چې زه ګیلاني صاحب ته هم احترام لرم، د فامیل ته هم احترام لرم، ما دا خبره وکړه چې باید د افغانستان د ملت څخه معذرت وغواړي، ځکه د ډیورنډ کرښه د اشخاصو مسله نه ده. پر دې باندې موږ په تالار کې هم د دوستانو سره هر وخت لاس ګریوان سوي او بدبختانه د ډیورنډ پر کرښه هغه خلک خبرې کوي چې هغه اصلا په دې کې نه سیاسي مشارکت لري نه د وینې مشارکت لري. د ډیورنډ مسله د دغه قوم ده چې هغه نصف اخواته 2 سلسه اخواته 1 سلسه دې خواته پات شوی. اوس اول زه به تاسو یو خبره وکړم. زه عبیدالله د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. زه په قوم باندې، البته قوم خو د ټول افغانانو د پاره ضرور نه ده، اما قوم خدای پاک د پیژندګلوي او د میراث لپاره پیدا کړی دی. زه یو قوم ته منسوب یم چې بارکزی قوم بلل کېږي. زموږ نیکه چې ورته بارک نیکه وایي او د هغه پلار چې ورته جرک نیکه وایي، دا دواړه په وزیرستان کې د کیسې په غره کې پټ دي. زه څنګه نو ورڅخه خوا پاکستان وبولم؟ او دا د ډیورنډ مسله دا ځوان نسل کني اگا دا تاریخ ته د توجه کی چې دا د ډیورنډ مسله دا ډیورنډ معاهده دا په څه وخت کې لاسلیک شوې ده، ولی په هغه وخت چې د پاکستان په نقشه کې انګلیسانو ایجادوي په ملل متحد کې افغانستان رای ورنکه درد رای ورکه. هغوی خو افغانستان خو نه غوښتل چې پنجاب او سند دې نه جوړیږي، هغوی خو ویل چې بلوچستان او پښتانه دا باید پر چا باندې د چا سره معامله نشي. وکیل صاحب تاسو ویلي چې عیسا ته ګیلاني چې کله دا خبرې وکړلې تاسو ورته احترام لرئ، خو مونږ زه د یو ځوان په صفت باندې احترام نه لرم، بلکې که چېرته وس مې ورباندې ورسېږي په ډېرې بېرحمۍ سره به زه ورسره مبارزه وکړم. نو داسې ویل کېږي چې دا هلته اسلام آباد کې کورونه لري او اسلام آباد کنفرانس کې مې ویلې چې زما فلانۍ لور بستانۍ لور دلته درسونه ویل دي. دا خو په دې معنا نشي څوک د یو مملکت کې درسونه وي بیا د هغه مملکت نوکر سي. داسې ویل کېږي چې دا د آی اس آی ګوډاګی دا په دې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ دغه زموږ په وطن کې یو متل دی، دا دیهاتي متل دی، وایي یو چا د دیوال څه پوښتنه وکړه، زموږ کورونه خو ټول خامه دي قاری صاحب، هلته تر اوسه پختکاري نه دي. وایي یو چا د دیوال څه پوښتنه وکړه چې ته څومره عمر لري، وایي دیوال په جواب کې ورته وویل چې د کاګل څه پوښتنه وکړه. وایي کاګل ته ویل چې ته څومره عمر لري، وایي کاګل ورته ویل چې د پراړه څه پوښتنه وکړه څومره پروړ در سره ګډېدا داسې د خټ سره. نو پر دې باندې زه نوره تبصره کول نه غواړم. دغه به کافي انشاءالله. فقط دا یوه خبره درته کوم چې نه ولسمشر چې زموږ ولسمشر دی موږ ورته احترام لرو، دته احترام لرو، بلکې د افغانستان د 10 میلیونه انسانانو رای ته احترام لرو چې هغوی ورته رای ورکړې ده او په حقیقت کې ولسمشر رایه وړې ده. دا چې دا حکومت ولې تقسیم شو، دا چې ولې جفا وسوه، دا خو بېله خبره ده. اگر چې زه د ډاکټر صاحب عبدالله په ټیم کې وم، اما زموږ ټیم ښکاره وبایلله، دا زه په جرأت وایم چې موږ وبایلله. دا چې موږ دا اخلاقي جرأت ونستلي وای، دا چې اوس موږ دا ونه توانېدو چې کښېنستلي وای، یو قوي اپوزیسیون مو جوړ کړی وای، د دولت پر چارو مو نظارت کولی او ولسمشر مو پرېښی وای چې خپل کارونه کړي وای، دا بېله موضوع ده. او دا چې ولې جانکیري مداخله وکړه، ولې دا دښمني وکړه. حتی جانکیري د محترم کرزي صاحب په وخت کې په دوم دور کې امریکا دا غوښتنه کړې وه چې یو اجرایوي ریاست جوړ شي، خو کرزي صاحب مقاومت وکړي چې په هیڅ وجه بل دور انتخاباتو ته ځم، خو دا نه منم. نو دا خو یو بیله مسله ده. رابسو اصلي مسایلو ته ما د ټول چې زه دغه ولسمشر ته چې زه ورته ډېر احترام لرم، قطعا دا اجازه نه ورکوم چې د یا د هلمند پر اوبو معامله وکړي یا د کونړ پر اوبو یا د ډیورنډ پر مسله باندې. اوبو مې یاد کړلې بارکزی صاحب بل همایون خو په دې اوبو باندې یو څه ویلو، هغه
وخت چې زه خپل محترم ولسمشر ته دا اجازه نه ورکوم نو بل چاته خو بیخي نه. اوس به راسو دې مسلې ته د همایون په باب هم هغه خو وکیل صاحب دی، د یو ډېر ښه قوم د خوست د عاجزانو منتخب استازي دی، بیا اوس په ولسي جرګه کې اول معاون هم دی. په هر حال که چیرې تاسو اورېدلي موږ یو کنفرانس درلودی د 25 مدني ټولنو د ولسي جرګې په الحاقیه کې په 5م ریاست کې حاجي صاحب احمدزی و. ما په زغرده ویل چې د ایران د هلمند پر اوبو او د کونړ پر اوبو که هر څوک خبرې وکړي انشاءالله موږ به په یو اوسپنیز سوک دغه د خولې څخه بوټ کې وکړو. که تاسې اورېدلي مال د بوټ مثلا نو بیا چې شي د تاسې نور باندې پر دې زه تفسیر کول نه غواړم. اوس به راسو څو خبرو ته. ما په اول قدم کې د ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله سیاست قطعا نه تاییدوي. وجه دا وه چې زه د دغه دوه تقسیم سوي حکومت ډېر سخت مخالف یم چې نن یې موږ تاسې انجام وینو، چې نن یې موږ تاسې ضررونه وینو. اما په اخر کې خو یو څوک باید مطالعه د ځان سره ولري. ځکه زه داسې یو وکیل یم در اوسه قاري صاحب ټول ملت یې اوري، زه په ټول افغانستان کې بالخصوص په دغه کې په کابل کې کور نه لرم. زه هغه خپل د پلار د نیکه پر جایداد باندې د 100 کالو یو د خټو کلا لرم، 6 متره تر اوسه ولاړه ده الحمدلله. هغه ساحت طالبان په لاس زه په خپل ولایت کې کور نه لرم. زه په کندهار کې یو د خټو کور مې درلودی چې را مهاجر سوم. ما په 2,25,000 کالدارې مځکه رانیوله، په 3,00,000 کالدارې مې د خټو کور جوړ کړي. په کابل کې یو 21 مځکه او کور تر اوسه پورې نه لرم. نو زموږ جنجال پر ملي منافعو باندې دی، پر ملي ګټو باندې دی، پر شخصي ګټو باندې نه دی. بیا چې ما د رئیس صاحب جمهور څو کارونه ولیدو نو زه دې ته د خپل وجدان، د خپل ضمیر، د خپل سیاسي مکتب مجبور کړم چې د سره کومک وکړم او د ملاتړ وکړم حتی په هر قیمت چې ما تمامېږي. اول دا چې زموږ د رزق 2 دروازې وې د افغانستان. یوه دروازه د تورخم په نامه وه، یوه د سپین بولدک. دا چې بهر ګړۍ د دې دروازو دواړې پلې بندې شوې یا بیا یوه پله بنده شوه نو پر موږ به قیامت نازل شو پر افغانستان باندې. د هر شي قیمت به یو په 100 اسمان ته وخاتی. د افغانستان په دې دومرې اوږد تاریخ کې څوک ونه توانېدی چې موږ ته د دې دروازې یوه بدیله دروازه پیدا کړي. اما رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غني بدیلې دروازې پیدا کړي. اوس که هغه دروازې په میاشتو هم بندي، هغه مقابل لوري ډېر متضرر کېږي تر افغانستان. موږ دومره ضرر نه محسوسوو لکه پاکستان ته چې ضرر رسېږي. دا یوه کارنامه وه. بله دا چې د تر ټولو مهمه خبره دا وه چې باید د اوبو د مهار کېدو په باب کوشش وکړو. اوبه مهار د اوبو مهار کېده څو ګټې افغانانو ته لري. موږ ډېر دښتونه قاري صاحب لرو. که چیرې زموږ دښتونه زموږ د دغه فراخه اوبو تر مدیریت لاندې سي، زموږ خلک به ډوډۍ ولري، زموږ خلک به باغونه ولري، زراعت به ولري، او زموږ خلک به بیا پاکستان کې مزدوري نه کوي. په پاکستان کې به در 15,000 متره لاندې مځکې د دوی کولا نه راکاږي. په پاکستان کې به په لوڅو پښو په بیل د دوی د سیبو بیخونه نه ماتي، او همچنان به په نور دولتو کې سړکان نه جارو کوي، او هم دا رقم به په دریابو کې د مایانو خوراک نه کېږي. دوهم موږ به دومره برق ولرو چې نه تنها په افغانستان کې به موږ د هغوی څخه د رڼا، د هغوی څخه د فابریکې، د هغوی څخه د سړو خونو استفاده وکړو، بلکې موږ کولی شو چې هغه همسایه ملکو ته هم صادر کړو. دومره برق به ولرو. نو دا خبره چې د وکړه زما دپاره دا ډېره مهمه وه. دا دویه. درېیمه خبره دا وه چې په ډېر کوشش چې جناب کرزي صاحب هم دا کوشش وکړي، اما د په دغه لنډ وخت کې وتوانېدی چې دنیا په دې پوه کړي چې پاکستان زموږ دپاره ښه نیت نه لري. پاکستان دی چې زموږ دپاره هر وخت زموږ مخالفین روزي دلته راولي. اگر چې که دواړه طرفه مرې وینه تویږي، شهیدانېږي، هغه زما ورونه دي. که طالب دی هم زما ورور دی. یو وخت به خدای موږ سره پوه کړي، او که زما عسکر او زما پولیس مرې هم زما ورور دی. دواړه طرفه زه متضرر کېږم، خو ګټه د امریکا جیب ته ځي، ګټه د ایران جیب ته ځي، ګټه د پاکستان جیب ته ځي، او د روس جیب ته ځي. دا کار رئیس صاحب جمهور وکړي چې دنیا په دې قانع کړي. نن هغه د پاکستان په خاکستري لیست کې دی. کېدای شي چې د پاکستان یو وخت اتومات
حالات په بل لغته ټیل وهل سي تور لیست ولاړ شي دا زما دپاره ډېره د اهمیت وړ خبره ده انشاءالله دا کونډې یتیمان بیچاره غریبان زموږ د وطن دا خلک ځورېدلي دي دې خلکو اعتراف به الله قبلوي او نور دا درېیمه خبره وه څلورمه خبره چې د رئیس جمهور زه تاییدوم هغه دا وه چې موږ دا امید درلودی چې په 2-3 دورې نور یعنې 15-20 کاله بعد به افغانستان په دې وتوانېږي چې د افغانستان به د یو ځوانې کابینې شهیدان اوسي لله الحمد رئیس صاحب جمهور په ډېر لنډ واټن زموږ کابینه په ځوانانو بدله که هر ځای چې ګورې با ظرفیته با انرژي با مدیریت د دنیا پر حالات باندې مسلط پر ژبو مسلط پر تعلیم باندې متحصل باندې مسلط وزیران زموږ کابینه یې راځوانه که زه د دې کار پر ودانۍ وایم ځکه زموږ زیات سپین ږیري زما د سین خلک وو یو قسم نه په یو قسم مریضي اخته یو دغه ځوانان دي چې الحمدلله دوی د مرضو سره تر ډېره حده پاک دي او موږ په دې باور چې دوی به خدمت وکړي وکیل صاحب یعنې په دې معنی چې د ولسمشر ټول سیاسي کړنې د دې خدمتونه دا ټول تاسو مثبت ارزوي یعنې نه نور خبر باندې هم راځم تر دې لا مثبت خبرې سته هغه دغه دي چې یو تعداد ائتلافونه چې جوړېږي تاسو یې ګورئ یو تعداد ائتلافونه چې جوړېږي نه دا ائتلافونه چې د دولت په مخالفت جوړېږي دغه ائتلافونه زه ستا خبره کوم ما خو تا ته اوله کې ویلې چې زمونږ پوښتنې به داسې ژورنالستي هغه کوم هغه سي د هغو کې نه وي موږ داسې وطني پوښتنې کوو په د اخرو کې د ډوزمارانو یو ائتلاف جوړ شوی موږ ځوانانو ته ډوزماران وایو تاسې بې ادبي مفتات ستاسو ښکارېږي یا بد ښکارېږي په دغه ائتلاف باندې راشئ خیر هغه خو زه ورته هیڅ وخت ډوزمار نه وایم خو هغه سیاستمداران دي فقط دا قدر به وایم چې د افغانستان ولس دي د افغانستان ولس دي په خپله قضاوت وکړي چې دا یو تعداد ائتلافونه یا بعضې اشخاص هغه ټوله بد خلک نه دي بعضې ښه خلک هم د یو تعداد بدو خلکو در تاثیر لاندې راغلي دي یعنې زه به تا د ولسي جرګې یو مثال وایم زموږ سره داسې وکیلانو چې د دې وطن په غم کې زما په مخ کې داسې اوښکې توی کړي دي لکه یو کوچنی چې په چپلاخه ووایه اما بدبختانه د بعضې اشخاصو تر تاثیر لاندې راغلي دي دا خو انسان د انسان خو عاجزه دی یعنې زه چې هغه ورځ ته وګورم او دا ورځ ته وګورم خپله په تحیر کې وکیل صاحب وبخښئ یوه پوښتنه کوم تاسو د بعضې انسانانو د تاثیر لاندې راغلي دغه د انسانانو د تاثیر لاندې راغلي که د ډالرو د تاثیر لاندې راغلي دي تر کومه ځایه پورې چې ما اورېدلي دي هغه بله ورځ چې کله د همایون او د حاجي نظیر احمدي ترمنځ کوم رای اچول کېده وای د پارلمان په دهلیزونو کې وای سخت ډالر بادېدل دا رښتیا دي که هسې قاری صاحب دغه د پیغمبر علیه السلام مبارک چې دغه ته راتلی د بغداد شریف په یو سفر وو نو صحابه کرام ورسره وو هغه ته مخې ته یو کس ورغلی د هغه څه پوښتنه وکړه چې څه حالت دی په کوفه او په بغداد کې هغه ورته وویل چې بالکل الحمدلله اسلامي قوانین نافذ دي عدالت تامین دی ډیر ښه حال دی د مبارک ورته وویل چې صدق دی ته صادق یې په خپل قول کې دا چې تیر سو لږ لاره بعد بل کس په مخه ورغلی د هغه څه پوښتنه وکړه هغه ورته وویل ستا قربان سم د خدای دوسته داسې ګډ وډ حالات دي څوک د اسلام تر قوانینو لاندې ژوند کوي څوک تر کفري قوانینو لاندې د مبارک بیا ورته وویل صدق دی دا چې بیا تیر سو یو دریم کس په مخه ورغلی چې عنقریب دی ښار ته نږدې و بیا د هغه څه پوښتنه وکړه ول په دې ښار کې څه حالت دی قوانین څنګه دي اصول د حکومتدارۍ هغه ورته وویل ستا قربان سم مطلق کفري قانون حاکم دی د اسلام ټکی نشته د بیا ورته وویل صدق دی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ستا قربان سم تا دروس ورته وویل هغه اول په خپله ډېر مسلمان او دا دوم چې رالی دا خپله داسې ګډوډ و 50 یعنې او دغه اخري چې رالی دا خپله خراب وروره زه خپله ما په دې ټول امر دا اتم کال دی قاری صاحب چې موږ اوس په دا ولسي جرګه کې یو ټولې کابینې اوري دا درېیمه څلورمه کابینه ده په دې ټوله ژوند یا د وزیر یا د هیئت اداري د خوا څخه یوه روپۍ پر موږ داسې ده لکه د مور چې دی یا څه وایي ټولې اوري او په ګرنټي په مسؤلیت دا خبره کوم نه بله ورځ دهلیز کې ډالر بادېدل که نه نو دا ما خپله خو نه دي لیدلي نو نور زه څه وایم دا هغه څه چې سړی ونه ویني ګوره هغه څه چې سړی ونه ویني که پر هغه باندې بحث وکړي خو ښه به نه وي زه به راسم نورو خبرو ته هغه
خبره ما درته روغه نه کړه چې زما غوښتنه دا ده چې هر حکومت موږ بد بللی دی، په هر حکومت پسې مو د بدو سوټي راخیستي دي، د پاکستان د خوشحالولو دپاره، د ایراني اخوندانو د خوشحالولو دپاره، د KGB د خوشحالولو دپاره او هم داسې نور. زه هم راسئ چې د خپل کمزوري حکومت ملا وتړو، قوي حکومت یې جوړ کړو، راسئ چې نورو ښو انتخابات ته زمینه برابره کړو. او دغه بعضې اشخاص ګوره ګرد سیاسیون خو بد خلک نه دي، ډېر ښه خلک هم شته، اما بعضې خلک چې دغه کوشش مبارزه کوي هغه د افغانستان علیه السلام دپاره نه کوي، هغه د جیب علیه السلام دپاره کوي، د ډالر علیه السلام دپاره کوي، د خپل زوی علیه السلام دپاره کوي، د خپلې مینې علیه رحمه دپاره کوي. نو په دې باندې ولس پوه دی، ولس دې قضاوت وکړي چې د جناب کرزي صاحب د حکومت څخه مخکې تا یو 3 پښې 3 ټیره والا رکشا نه درلودل، اوس دا دومرې هغه زموږ په وطن کې میرعالم نومېدی وردګ و، خدای دې وبخښي، د نور محمد ترکي د حکومت اول کال زموږ د مکتب دوره وه، نو هلته یو غونډه جوړه سوه، دی راغلی زړه یې ډېره لمبه کول، بارول فیوډاله دومرې درته وایم دا شنه باغونه دې له کومه کړل، دومره درته وایم دا شنه فصلونه دې له کومه کړل. اوس موږ دغه وایو چې اوروره په دا 15 کاله کې دا په دوبۍ کې بلډنګونه، دا په اروپا او امریکا کې پیسې بانکي حسابونه، دا په شیرپور کې بلډنګونه، په شارنه وزیر اکبر خان کې بلډنګونه، دا دې د کمې کړه، خو نه دي معاش دونې تقاضا کوي، او که معاش هم ستا د میاشتې $1 لک معاشي، خو دومرې سرمایه نشي موجودولی، که تجارت هم نه دی کړی او د اسمان د خوا څخه هم دلته خو دا بعضې دا حسابونه شته. اوس موږ په دې امید انشاءالله دا وخت را رسېدلی دی، موږ دا خبرې اوس کوو چې موږ به نور هغه ازموده شده تاریخ باندې بیا ورکه نه راړو، موږ به وښه لوري ته ځو. دا عیب نه دی چې سړی ولې غځارېږي او پر خوله مښلي خوله او پزه د وینو ډکېږي، دا عیب دی چې ولې بیا سړی نه ولاړېږي، حرکت نه کوي. کله سواریم سړی غځار سي، 18 وار به ولاړېږي. قاري صاحب موږ وایو چې موږ به آهسته آهسته کار اهل کار ته وسپارو، موږ به نوي نسل ته که خدا کول کار وسپارو، موږ به داسې یو نسل پیدا کړو چې هم به د پردو د مزدورانو سره په داخل کې حساب وکړي، او هم به د هغه پردو سره هر څوک چې استثنا نه لري، که امریکا ده، که روس دی، که انګلیس دی، که ایران دی، که پاکستان دی، چې موږ یې ټوک ټوک کړي د هغوی سره حساب وکړي. ګوره قاري صاحب موږ هر څه لرو الحمدلله، موږ دومره غني ذخایر لرو چې په اسیا کې څوک نه لري، موږ دومره لیتیم لرو چې ما د انجینر صاحبانو سره پوښتنې کړې دي چې زموږ لیتیم تقریبا د سعودي تر تیلو اضافه دي، زموږ نفت د ایران تر ګازو، زموږ ګاز د ایران تر ګازو اضافه دي، موږ دومره یورانیم لرو، دومره قسم قسم معدنونه لرو، د دې په څنګ کې نور ذخایر لرو، اوبه لرو، زموږ غرونه ټوله د حکمت او زموږ غرونه ټوله د ثروت ډک دي، اما موږ څومره د غربت او فقر پر دسترخوان باندې ناست یو. دا دغه همسایګان دي چې موږ نه پرېږدي. خو زه بیا ځوانانو ته وایم هر مشر چې په افغانستان کې مابین ته رالی یا ولس راوستی یا په خپله رالی، که د ایران دښمنو، د پاکستان دښمنو، د روس دښمنو، نو ته په دې پوه شه چې دا یو څوک دی، د افغانستان بچی دی، د افغانستان لپاره خدمت کوي. او که ایران دغه توصیف کوي، پاکستان دغه صفت کوي، روس دغه صفت کوي، نو ته په دې پوه شه چې دا د روس، ایران او پاکستان ایجنټ دی. دا د واقعي محترم دا ځوانان خو ټول د پارلمان نه ګیلمن دي او ډېر بدنام پارلمان هم ده، ځکه چې رمضان بشر دوست ورته یو ورځ ویل چې وای دا خنده بازار ده، خنده خانه ده، مسخره خانه ده، دا ګیله خانه ده چې ګیلې کېږي، مسخري کېږي، پکې ټوکې کېږي، او اوس دغه وروستي ائتلافونه هم د پارلمان د وکیلانو له خوا نه کېږي. دغه خلک ولې د ولسمشر کارونو ته خنډ ګرځېږي؟ ولې ولسمشر سره اوس په یو ګل خو نه پسرلی کېږي؟ اوس یو ولسمشر به څه شی وکړي چې موږ تاسې ټول ورته لاس ورنکړو، ملاتړ یې ونه کړو؟ ولې دوی خنډ جوړېږي؟ دا وجه څه شی ده؟ ګوره جناب قاری صاحب، زه به د بشردوست صاحب هم یو وخت ما بشردوست صاحب در لاس ونیو، کنی دی چې راشي ما ته وایي وایي زه په ټول پارلمان کې تا ته احترام لرم. زه بیا هم زه په ټول پارلمان کې ستا څخه خفه یم. تا ګرده مر دا خبره یې پلا دي د کرزي صاحب حکومت
ډیر سخت غندي اوس بیا د عین او غین خبره هر وخت کې مال ته ولې وخت د امریکا شکایت دلته نه کوي ته ولې وخت د انګلیس شکایت نه کوي ته ولې وخت د روس باره وخندل ماره معاش مې ته مالای بشر دوه زه پوهېږم چې هلته یو ځای یو تړاو لري خلک ته نه پیژني په حقیقي معنا زه دې پیژنم اوس به راسو دې خبرې ته ما پرون په اریانا نیوز کې په دانګریش کې مصاحبه درلوده قاری صاحب د پارلمان په باب زما څه پوښتنه وسوه د انتخاباتو او شکر لله الحمد نن اعلان شوه نیټه چې ده میزان په 28مه به د ولسوالۍ شوراګانو او ولسي جرګې انتخابات کیږي او زه دې ته لبیک او هرکلی وایم ما پرون ورته ما زموږ ولسي جرګه داسې یو مثال لري لکه ښه پاکې شنې اوبه چې بهیږي او سړی د هغه پر غاړه ناست دی د اوداسه په نیت تیمم وي او لمونځ کوي زموږ ولسي جرګه داسې شوې ده نور په دې کې زه څه ویل نه غواړم ام ډېر پاک وطن پرسته مؤمن مسلمان اشخاص پکې کې دي هم نو بعضي دوستان ست چې مشکلاتونه لري چې ضرور نه د وساوي نسته مخامخ په پارلمان کې خو زه هر څه وایم ستا پید چې د افغانیت مسله او د اسلامیت ما څه ونه ویل دا دوستان ته مخامخ اما پر خبرو وسم پښیمانه ما باید هغه خبرې نه وای کړي ولې اشخاص ما ډیر بد الفاظ وکیل صاحب هغه خبرې دي چې نن دومره ځوانان تاسو ته ناستي او ټول تاسو ته لاندې په کومنټونو کې په احترام تاسو یادوي نو داسې دی ګوره ما درته ویلي وم ډېر ښه اشخاص هم پکې کې دي زما څه بیخي جم سودا په ورځ وسوه خو ما تا ته دا په دې خاطر یعنې د هغو خلکو څه زه معذرت نه غواړم چې هغو د افغان او د اسلام او د پښتون په ضد رایه ورکړې ده هغه انسانان چې د افغانیتو د اسلامیتو د قوم احترام یې کړی دی خو زما څه د زړه د درده چې زړه مې ډېر ډک و ټول پارلمان ته ویني زما خبرې مخاطبې وې متوجه وې بله خبره دلته خو اوس تقریبا تر اوسه پورې 3000 پوښتنې سوي دي معذرت غواړم بخښنه د ځوانانو څخه غواړم که چیرې ټولو ته زه جواب ونه ویلی سم خدای وکړي چې زما دا یو څو خبرې وکیل صاحب زما پوښتنه هم ځواب نه کړه چې دغه وروستي اختلاف موږ ورته ډوزماران وایو که ستا په خاطر کستا په خاطر په احترام یاد کوم ظاهر قدیر همایون حمیدزی لالای ایوبی او ورسره یو څو نور دوی ولې د ولسمشر کارونو ته خنډ جوړیږي دوی په څه باندې ولسمشر ګوره کاشکې قاری صاحب ته خوا دی د ایوبي صاحب سره هم ډېره اوږده مفصله مرکه درلوده 2 شپې دې درلودې شاید د دې جوابونو ستاسې قناعت حاصل کړي او یا کېدای شي د همایون صاحب سره هم تاسې دغه مخامخ انلاین مصاحبه ولرئ د لالي صاحب سره هم ولرئ خو زه ما تا ته مخکې عرض وکړي د دغه لالي امیدزي د لالي امیدزي ډېر د زړه ډک انسان دی ما ته دلاوري معلومه ده یو وخت ما د داسې اوښکې لیدلې چې په هېڅ وجه چې د چا د فامیل 10 کسه مړي داسې نه ژاړي د ایوبي ما دغه اوښکې لیدلې دي د دغه وطن پر حالت باندې مګر بعضې وخت خو ما درته ویله چې انسانان د نور انسانانو تر تاثیر لاندې راسي خو اوس هم بعضې دوستان کېدای شي په دې لنډ وخت کې دا خبرې برته تغییر وخوري انشاءالله بیا په بله مرکه کې زه تا ته وایم لمن چې تاسې منځګړتوب وکړئ خیر ده اوس هم دې ته وایي کاشي ولسمشر موږ اوس هم ګوره دوی که د ولسمشر مخالفت کوي که نه کوي ګوره د اشخاص مخالفت نه دی مهم د ولس مخالفت مهم دی او قاری صاحب دا څه کوي اوس د ولسمشر مخالفت زمونږ ولس مخالفت ده موږ ولس د ولسمشر عزت د ټول افغان ولس عزت ده د ولسمشر توهین د ټول افغان ولس توهین ده زه داسې وایم جناب قاری صاحب اوس فرضاً ما تا ته دی تا ما په خبره باندې پوه نه شوې مال زه یو کس یم د روزګان څه د زه د روزګان وکیل یم خلکو رایه راکړې ده خلکو رایه خو د دې دپاره نه ده راکړې چې زه د خپل نظام د خپل حکومت د خپل ملي سرود د خپل ملي بیرغ د خپل ملي شورا د خپل ملي امنیت د خپل ملي اردو ملي پولیس منتخب ولسمشر چې دغه مشترکات دي سرې کرښې دي د دې په مخالفت ودرېږم وختي که زه په مخالفت کې واقع سم بیا خو نو د روزګان ولس ما سره نسته جناب قاری صاحب ما درته چې دا اشخاص دي دا ولس نه دی دا مخالفت د ولس نه دی ولس د ولسمشر په څنګ کې ولاړ دی زه تا ته یو مثال وایم که چیرې ستا په یاد په قندهار کې ډېره یو غټه غونډه جوړه شوله او ما په تالار کې د هغې غونډې په باب خپل نظر ووایي هلته زما حق و نن خو زه هېڅ نه وایم په هغه ورځ مې ویل هغه زما ورځ وه هغه ورځ یې کفایت کوله او د مزارې د واقعې په باب ما خپل نظر ووایي ښه په لڅ د پردې وتلې خبرې مو وکړې د ډیورنډ د لین دا مو په پلا ویلي دي چې هر څوک د ډیورنډ پر مسله خبرې کوي د هغو سر به دلته په ګور ځي هغه به خپل کور ته نه ځي د ایران او د پاکستان د اوبو خبره مو کړې ده دغسې د افغانستان د نظام اوس ګوره
تر نه حکومت خو دغه حکومت زر چنده بیا دي خو ما صفتونه تا ته وکړل سره د دې چې دوی وایي چې 22 ګروپونه د دولت په مخالفت یا د ولس په مخالفت جنګیږي دا چې 22 د مسلح ګروپونه جنګ کوي دا چې روسان یې تمویلوي تقویه کوي دا چې ایران یې تقویه کوي دا چې پاکستان یې تقویه کوي دا چې نور استخبارات د دې سره بیا حکومت ډېرې لاسته راوړنې لري یوه ډېره مهمه لاسته راوړنه ته دا نه بولې چې ستا د نسل دپاره دا د افغانستان په تاریخ کې نه وه سوې نن ستا په تذکره کې افغان اسلام او ستا قوم ولیکل سو نن به دا معلومیږي چې 2% زموږ هزاره ورور دی 2% تاجک ورور دی 2% بلوچ ورور دی 2% عرب او ګجر دی 2% پښتون دي د خلکو چې مخالفتونه وکړل یا زموږ بعضې دوستان د ځان ملګري کړل هر څه مصارف یې وکړل خو بیا مو هغوی ونه توانېدل لله الحمد موږ خپل هغه موفقیت ترلاسه کړي موږ دا غواړو چې سیده د یو پلار 10 زامن دي دا 10 زامن 3 زامن یوې خواته کېږي 9 زامن بلې خواته کېږي یعنې نه باید چې دا 3 زامن ځان برتر تر دا 9 زامن وبولي 9 زامن د خپل د 9 زامنو حق واخلي 3 زامن د 3 زامنو حق واخلي موږ په دې کې ظلم د هیڅ چا سره نه دی کړی او د هیڅ چا حقوق په دې کې پایماله کېږي نه دا هغه ستر کار و چې دا دولت وکړي که د دې پلا انتخابات هم البته کړکېچن به تقلب به پکښې کې منګربلې دورې ته خو الحمدلله الکترونیکي یا په اصطلاح برقي تذکرې پیژندپاڼې به ویشل کېږي بیا به یوه رایه هم په تقلب نه کېږي بیا به هر څوک خپل د رایې